د مرګ په وخت کې د دنیا د مشهور ملحدینو حیرانونکې ویناوې. افغان دعوت نننۍ خپرونه تر همدې عنوان لاندې چمتو کړې ده. د چینل په سبسکرایب او د ویډیو په شیر کولو لایک کولو زموږ ملاتړ وکړئ. لومړی بورجیا، زه په خپل ژوند کې د مرګ څخه ماسیوا د هر شي لپاره تیاری کوم او کله چې مرم نو مرګ ته تیار نه یم. دویم تمامی یولز، دی یو سیاستمداره فلسفي و. د مرګ په وخت کې ویل زه دا وخت په تاریکو کې پروت یم، څوک زما څخه ټوله دنیا اخلي چې په بدل کې صرف یوه ورځ ژوند راکړي. توماس پین، دی د 18مې پیړۍ ملحد مصنف دی. د مرګ په وخت کې وویل زه دا وخت په عذاب کې یم، ما یوازې مه پرېږدئ، کوم څه چې ما کړي دي زه د دغه عذاب مستحق یم. که چیرې زما سره ټول کائنات وي او د دې دنیا په مثل بله دنیا هم وای نو ما د دغه تکلیف په بدله کې ورکوله. نن زه الله وینم ځکه چې ما ټول ژوند د شیطان په څیر تیر کړی دی. سر تمامس اسکاټ، دی یو انګریز و، په 1594 کال کې وفات شوی. د مرګ په وخت کې ویل له اول څخه تر ډیره ما په معبود ایمان نه درلود، اوس چې زه د عذاب پر لاره یم همدغه د الله تعالی عدالت دی. والټیر، د یو فرانسوي فلسفي ملحد دی. د خپل مرګ په وخت کې خپل ډاکټر ایمن ته وویل که چیرې ته ماته 6 میاشتې صحت راکړې زه به زما نیمایي سرمایه درکړم، اوس زه مرم او جهنم ته روان یم. ډیویډ هیوم، دا یو سکاټیش تاریخ پوه ملحد دی. د په 1986 کال کې چې کله مړ کېده د مړینې په وخت کې دا چغارې ووهلې اور ما په خپلو لمبو سوځي او هغه د خپل مرګ پر وخت ډیر مایوسه و. ناپلیون بناپارت، فرانسوي بادشاه و چې د خپلې بادشاهۍ په وخت د لوږې د پوره کولو لپاره په لکونو خلک ووژل. د دنیا حکمراني یې ډیره خوښه وه. د مرګ په وخت کې وویل وګورئ زه د خپل وخت څخه مخکې مړ کېږم او وصل خواته ځمه، که څه هم زه تر ټولو غټ فرانسوي بادشاه یم. په کوم حال دهلیز کې چې پروت یم د دغه او د همیشني باغ جنت ترمنځ ډیر فرق دی. سر فرانسیس نیوبرج، دا برتانوی د ملحدینو د کلب مشر و. د خپل مرګ په وخت کې د بستر چاپیره کسانو ته وویل ما ته دا مه وایاست چې معبود نشته، ځکه چې زه ستاسو سره یم، او ما ته دا مه وایاست چې جهنم نشته، ځکه اوس ما ته محسوسه کیږي اوس زه په جهنم کې بند پاته یم. که چیرې زه 1000 کاله بعد هم ژوندی یم نو دغه اور ته ځم او 1000 کاله بعد به هم زه له اور څخه نه خلاصیږم، دا اور ما سوځوي. کنګ چارلز، دا یو فرانسوي بادشاه دی. د په 1522 کال کې په فرانسه کې 10,000 پروتستانت عیسایان ووژل ځکه دوی کاتولیک مذهب کې نه وه. د له مرګ څخه مخکې خپل ډاکټر ته وویل زه وینم کوم څوک چې ما مړه کړي دي هغه وینم او هغه زما مخ ته تیریږي، د دوی تر زخمو وینې بهیږي، هغوی زما خواته اشارې کوي، ما ته خپل ظلم معلوموي، ما داسې ګناوې کړي دي چې ما ته به تل سزاوې راکول کیږي. دا مشهوره ملحدین و. د الله تعالی جل جلاله وجود یې نه منه، خو د مرګ په وخت کې له داسې پیښو سره مخ شول.